سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ ختمونه سي د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډیره بهترینه مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي ښه نو په نننۍ ویډیو کې قدرمن لیدونکو د سپیکینګ په برخه کې په همدې باندې غږیږو چې مثال که په انګلیسي کې تاسو هم چاته همداسې ویل غواړئ چې یا دې ورځ په خیر یا شپه په خیر یا تاسو که وایي همدا ډول خبرې به څنګه کوو او څنګه به یو چاته ځواب ورکوو ښه لومړۍ جمله خو تاسو وګورئ دلته ګوډ مارنینګ که هر کله تاسو یو چاته وایئ چې سهار دې په خیر یا تاسو ته څوک وایي چې ګوډ مارنینګ د همدې معنا به همدا وي چې سهار دې په خیر تاسو هم په مقابل کې ویلی شئ ګوډ مارنینګ دوهمه جمله ګورئ دا بیا د غرمې لپاره استعمالیږي که تاسو چاته یې چې غرمه مو په خیر ګوډ نون یا تاسو ته څوک ووایي چې ګوډ نون دا معنی چې غرمه مو په خیر ښه دریمه جمله هم ګورو ښه په دریمه جمله کې ماسپښین وخت ته اشاره شوې ده چې ته افترنون ویل کیږي که تاسو چاته وایئ چې ماسپښین مو په خیر ګوډ افترنون دا معنی چې ماسپښین مو په خیر که بیا تاسو ته چا وویل چې ګوډ افترنون د همدې په معنی همدا وي چې ماسپښین دی په خیر ښه څلورم نمبر ګورو چې په دې کې کوم نوم استعمال شوی دی ښه ایونینګ دا ماښام ته ویل کیږي مازدیګر ته یې هم موږ اخیستلی شو خو اکثره ډېر وخت یاره ماښام ته دا استعمالیږي ګوډ ایونینګ ماښام دې په خیر ښه نو پنځم نمبر کې یوه بله جمله ګورو چې هغه د ورځې لپاره استعمالیږي که مثال چاته تاسو وایئ چې ورځ دې په خیر یا ښه ورځ ګوډ ډے نو همدا ډول یې موږ په انګلیسي کې ویلی شو مثال یو چاته وایئ چې ورځ دې په خیر یا تاسو ته څوک وایي چې ګوډ ډے د همدې به مقصد همدا وي چې ورځ مو په خیر نو شپې دپاره هم موږ همدا ډول خبره کولی شو که چاته وایو چې شپه دې په خیر یا ښه شپه ګوډ نایټ یا تاسو ته څوک ووایي چې ګوډ نایټ همدا معنی چې ښه شپه نو ګلالیو شاګردانو دغه وه په همدې اړه ویډیو چې تاسو هم په همدې کې وختونه هم ذکر کړل د وختونو نومونه سهار ماسپښین ماښام شپه ورځ او طریقه مو هم تاسو ته وښوده نو په انګلیسي ژبه کې همدا خبرې چې دي هم بیخي په ریل ټایم کې په ژوند کې ډېرې استعمالیږي ځکه هر وخت دپاره تاسو د همدې سره مخامخ کیدلی شئ بیا په هر ډول هغه ملګري خو چې څوک خارج ملکونو کې اوسیږي حتما له همدې سره دوی مخ دي نو خدای دې وکړي قدرمنو لیدونکو چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او څه مو ترې اخیستي وي فعل حالا مې په خدای سپارلي یاست ښه وخت غواړم